تخکولا او رنگین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړو خپل هېواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړو. د قوشتېپې کانال پروژه چې د روان کال د حمل میاشتې په 10مه نیټه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغني برادر آخوند په هڅو او مشرۍ پرانیستل شوي کارونه یې تر ډیره بریده پر مخ تللي دي. د قوشتېپې کانال پروژې کارونه چې د روان کال له حمل میاشتې را په دې خوا پیل شوي په چټکۍ سره مخ پر وړاندې روان دي. د 1401 لمریز کال د عقرب میاشتې پورې د دې پروژې چارې تر ډیره بریده پر مخ تللي دي. د ملي پراختیا شرکت د مسؤلینو په وینا اوس مهال د پروژې چارو چټکتیا په موخه د کارګرانو او ماشینرۍ په شمیر کې زیاتوالی راوستلی. دوی وایي چې همدا اوس د یاد کانال په چارو کې له 3000 زیات کسان په کار بوخت دي او 2238 ارادي ماشینري د پروژې چارې مخ ته وړي. د یاد کانال د سربند چارې تر ډیرې اندازې پر مخ تللي دي. د پروژې د مسؤلینو په وینا چې تر دې مهاله له 22 میلیونو متر مکعب کیندنکاري ترسره کړې ده. د کارونو د ښه کیفیت او مدیریت په موخه د قوشتېپې کانال د رغېدو چارې وخت پر وخت د اسلامي امارت د مسؤلینو او د ملي پراختیا شرکت د رهبرۍ او تخنیکي ټیمونو لخوا څارل کیږي. د شنو فصلونو شال جوړو د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړو خپل هېواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړو د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړو خپل هېواد د پرمختللې نړۍ سیال